القرآن پښتو ژباړه، تفسیر او زده کړه. سید ګران اغا کتابتون یې وړاندې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پر رحم لرونکی دی. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نو پس زده کړل آدم علیه السلام د پروردګار خپل څخه څو کلمې، پس رجوع وکړل الله جل جلاله په هغه باندې، یعنی په رحمت سره. بېشکه همدی دی ښه توبه قبلونکی، ښه مهرباني کوونکی. قلنا اهبطوا منها جميعا. بیا وویل موږ چې کښته سئ د جنت څخه ټول. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. پس که راغلی تاسو ته زما څخه کوم هدایت، نو پس هر څوک چې پیروي وکړي د هدایت زما، نو نه به وي هیڅ قسم بیره پر دوی باندې او نه به دوی خفه کیږي، یعنی جنت ته به ځي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. او هغه کسان چې کافران سوي او درواغ ګڼي آیاتونه زموږ، همدغه کسان صاحبان د اور یعنی د دوزخ دي، همدوی به په هغه اور یعنی دوزخ کې همیشه وي. ای بنی اسرائیلو، یاد کړئ نعمت زما، هغه چې انعام کړی دی پر تاسو، او وفا وکړئ په عهد باندې زما، چې زه هم وفا وکړم په عهد ستاسو، یعنی په دخول د جنت، او خاص زما څخه وبېرېږئ. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. او ایمان راوړي په هغه کتاب چې نازل کړی دی ما، حال دا چې ستاسې سره دی، او مه کېږئ اول کافر په دې قرآن باندې، او مه پیرئ یعنی مه اخلئ په آیاتونو زما قیمت لږ، او خاص ما څخه وبېرېږئ. او مه ګډوئ حق د باطل سره، او مه پټوئ حق، حال دا چې تاسې پوهېږئ، یعنی په دې خلط او پټولو سره. د قرآن کریم د پښتو ژباړې تفسیر او زده کړې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او څنګ ته یې د زنګ پر سویچ باندې کلیک وکړئ.